السلام علیکم. دغه گیم د استعمال طریقه دغه گیم کنټرولر د استعمال طریقه به زه درته وښیم. لږ څه معلومات به درکړم. دغه یو بټن دلته لري، یو دلته لري او یو بټن دلته پر سر لري او دا څلور بټنان لري. دغه د پاور یا د چالان بټن دی او دغه ګیر دی، دا هر طرف ته ګرځي. دا یو غمی لري او دلته د ریزیټ لپاره کله کله جامیږي. دغه بټن مازې ورباندې ووایي، دغه د ریسټارټ بټن دی او د خپل چارج نیسي. د لپاره یو اپلیکیشن مهم دی. هغه اپلیکیشن بیا یوازې تاسو ته په واتس اپ کې درستولی شم، ځکه هغه په چینایي ژبه دی، کیدای شي تاسو پیدا هم نه کړئ، پلی سټور کې نشته. نو زه دی په بلوتوث کې پیدا کوم، لکه اوس چې پیدا کړی. دغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې کله کنیکټ کړئ په بلوتوث کې، بیا ولاړ شئ. بیا تاسو راسئ، دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن زه په واتس اپ کې درستولی شم. بیا اخر کې شماره د واتس اپ درته پرېږدم. دا چې کله تاسو کلیک کړئ، دا وایي دا ورکېږي دلته تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ګیمونه ورته اډ کړئ. د اپلیکیشن ته کوم ګیمونه چې تاسو غواړئ په دغه کنټرولر کې وکړئ. زه پبجی ګیم ورته سلیکټوم. کله چې مې سلیکټ کړئ، دلته ګیم راغلی. ګیم ته چې کله زه داخل شم، زه به ویډیو پیوز کوم تر څو ډېر وخت ونه نیسي. دلته آی ډي مهمه ده. آی ډي دلته په دې خاطر مهمه ده، کله چې تاسو جوړه کړې وي نو تاسو آی ډي جوړه وي، دلته چې کله تاسو کلیک کړئ، دلته به تاسو دغسې وارنینګ راځي، یعنې ستاسو په فیسبوک باندې دا نه اډېږي. تاسو به د دې تر مخه یا پلازئ فیسبوک ته. فیسبوک ته تاسو خپل آی ډي صبر. زه اوس ځم سیټینګ ته رالم. په سیټینګ کې اپلیکیشن ته راځم. کله چې اپلیکیشن ته رالم، دلته به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي د یو وارې دپاره ډیسیبل کړئ. دغه دا چې کله ډیسیبل شوله، دلته تاسو ته وایي دغه نوی اپډیټ یې وباسم که نه، دا کینسل کړئ. بیرته راځم ګیم ته. تاسو به دلته خپل د فیسبوک آی ډي چې پر کوم نمبر جوړه کړي، هغه به دلته د دې لارې څخه تاسو ته اډ کړئ او داخل به شئ ورته. د لرې لاره ورته لوګین کړئ. ښه، دلته یو کوچنی ایکن زه درته ښیم. دغه دی، دغه کوچنی ایکن چې دی، دغه ایکن به تاسو کلیک کړئ. صبر، دا تاسو کلیک کړئ. دغه دوم ځای ته راسئ، دلته هم دا کلیک کړئ. دلته دغه بټنان دي، وګوره دا بټن جوړ شي. دا چې تاسو پر هر ځای باندې دروئ، مثلا پر دا ځای چې ودروئ، دلته یې غټولی هم شي. صبر، داسې نه به کېږي. دغه بټن ته چې کله راسئ، تاسو دا کلیک کړئ. پر هر ځای چې ودروئ، پر دا ځای چې ودروئ، مثلا په کیبورډ کې یا په کنټرولر کې دا سویچ پر دغه ځای وکلیک. دوم بټن جوړ کړه، دوم بټن دلته راوړه. د کنټرولر دا سویچ مثلا زه دلته جوړوم، یا ستاسو خپله خوښه ده چې هر ځای جوړوئ. دریم کلیک مثلا د بسې خلاصولو دپاره جوړوئ، یا مثلا
د جمپ دپاره پر دا ځای کلیکه او دلته یو بټن ورته کلیکه، مثلا دا بټن زه ورته کلیک کوم. نور بټنان هم تاسو په خپله خوښه جوړولی شئ. دلته بټن دا دسته کولی شئ غټه کړي یا کوچنی کړي. د ګیر دپاره دا د ګیر دپاره شو. دغه رقم بیرته کولی شئ ډیلیټ هم کړئ. دا کونج ته وګورئ ډیلیټولی هم شي سویچونه. اوس دلته یو مهم کار ستا هغه دا چې دغه د سیو بټن به تاسو ورباندې ووهئ چې دا سیو شي. دا بټنان کله چې دا پوره کړئ دغه کونج کې وګورئ دا زر بغانه دا باندې دا اپشن شته که دا کونج ته کولی شئ. اوس نو زه چې هر کار کوم وګوره د جمپ دپاره مې سویچ ټاکلی و دا دی. وګوره دا بټن پر دې باندې سلیکټ کړی، دا بټن مې نه دی سلیکټ کړی، دا مې ټاکلی و. دا د سره اوس هغه دغه نشته. نو ټوله طریقه یې دغه رقم ده. نور کولی شئ تاسې کنټرول ګیم په موبایل په کنټرولر کې کښېږدئ او د هغه ځای څخه استعمال کړئ.